په داسې حال کې چې کابل ښاریان د مناسب قیمت او باکیفیته توکو په لټه کې دي، تازه د افغان او چیني سوداګرو په ګډه پانګونه یو نوی سوداګریز مرکز پرانیستل شوی چې د چین بېلابېل تولیدات پکې د خلکو لاسرسي ته وړاندې شوي دي. دا مارکیټ چې د افغان چاینا تر نوم لاندې په کابل ښار کې پرانیستل شوی د چین د کورنیو وسایلو، د ماشومانو د اړتیا وړ توکو، ژمنیو جامو، عطرو، لوښو او ګڼو نورو مصرفي توکو کوربه دی. د بازار فضا، تنوع او د توکو ترتیب داسې دی چې ډېر مشتریان یې د چین له بازارونو سره پرتله کوي. دلته ماشاءالله ډېر ښه بازار جوړ شوی ده، عیني لکه په چین کې چې سړی وي داسې معلومیږي. هر شی پکې شته دي او ډېر ارزانه او هر څه مجهز دي. کې احساس داسې کوم ته وایي چې زه ما د انډیوال سره راغلم، ملګري سره ما خاص چین ته راغلی ولا چې نو بیې ډېرې مناسب بیې دي او هر شی پکې شته دي. هر نوع شی چې وښایي هغه کې شته دي په ډېر مناسب قیمت باندې دي. د مارکیټ پرانیستل د کابل ښاریانو له پراخ هرکلي سره مخ شوی دی. یو شمېر مشتریان وایي چې دلته توکي د نورو بازارونو په پرتله ارزانه، متنوع او باکیفیته دي. چې زم د افغانستان کوم ځای کې چې آبادي کېږي او پیشرفت کېږي په دې باندې ذهنا روحا موږ ډېر خوشحاله کېږو او دا د افغانستان د خاطره یو افتخار دی. نو ما په فیسبوک کې دا دغه ول ده چې داسې یو فروشګاه جوړه شوې ده چې د افغان چاینا په نام باندې ده. دلته هغه شیان چې ما د اوس ولدل او د نظره مې تېر شول، دغه شیان دي چې د خلکو بیخي ورته وړتیا او ضرورت وه. دا یو ډېر ښه اقدام دی شوی دی، ځکه دغه شیانو ته چې زه راغلم د اشد ضرورت و. ما خپله یو داسې شی ولدل چې هغه ته د ما په کور کې هم خپله ورته ضرورت وه، خو هغه شی ما په بل ځای کې نشو پیدا کولی او دلته مې ولدل. د دغه مارکیټ مسؤلین وایي چې د دې مرکز پر جوړولو نږدې یو نیم کال کار شوی او د هیواد اقتصادي وضعیت په کتو یې هڅه کړې چې توکي په ارزانه بیه او ښه کیفیت وړاندې کړي. د نوموړي په وینا دا مارکیټ هره ورځ د سهار له 9 بجو څخه د شپې تر 10 بجو پورې پرانیستی وي او د خلکو د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله یې پلان لري چې په کابل ښار کې نورې څانګې او په راتلونکي کې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم ورته مرکزونه پرانیزي. یو کال او شپږ میاشتې ما په دې کار کړی دی چې د خپل د ملک حالات او اقتصاد همدا ټول ارزولی دی. نو دې نتیجې ته ورسېدو چې داسې یو مرکز جوړ کړو چې هر څوک وکولی شي په اسانۍ سره خرید وکړي. او کوم شیونه چې موږ راوړي دي نو د موږ وطنوال ډېر خوښوي او ممکن د ډېرو ځایونو نرخونه ډېر فرق وکړي. حتی په چین کې که څوک واخلي شاید بعضې مالونه وي چې په چین کې به دې ریټ وانه شي اخیستلی. او په څنګ کې په کابل کې درې هغه شعبې به نورې موږ وازوو، په ولایتو ته به غځېږي. د افغان چاینا مارکیټ پرانیستل نه یوازې د خلکو د ورځنیو اړتیاوو د پوره کېدو سبب شوی، بلکې د سوداګرۍ، کارموندنې او افغانستان او چین ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره هم یو مهم ګام بلل کیږي. دا ډول پانګونې کولی شي د بازار ثبات، د توکو مناسب قیمتونه او د خلکو د ژوند اسانتیاوې لا زیاتې کړي.